الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته. أغوي وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نا احادیث متواتر بشمار روایات تی په څه کې دا سه روایت تی چې هغه کې دا رضی چې عذاب د قبر حق ده او د قبر راحت او نعمتونه هم حق دي. حق چا د پاره چې څوک د دې اهل وي یعنی که ګناګار وي عذابونه ورته حق دي او کچره نیکو کار وي راحتونه ورته حق دي. وسوال الملکین امدارنګي فرشتي برازي پختنه بمتي کوي دا هم حق ده. فیجب اعتقاد ثبوت ذالک په دې خبرو په ثبوت باندې عقیده ساتل واجب دي. په څه شي چې قبر کې عذاب هم شته راحت هم شته او فرشتي با سوال هم کوي والایمان به او په دې ایمان راوړل هم واجب دي. مخکې وی ولا نتکلم فی کیفیته منګه کیفیت د سره خبره پکې نه کوو ځکه چې کیفیت ضروری نه ده. کیفیت څه ته وایي چې دا ته وایي چې عذاب د قبر او راحت د قبر شته او په دې ایمان شته او سوال به فرشتي کوي د مړي نه. دا سوال به څنګه کوي هغه به جواب څنګه ورکوي د کې خروخ شته د کې خروخ نشته دا خو مړ دی دا ژوندی دی او دا به دې ځای کې دا سوال کېږي دا عذاب به میلویږي که دا بل ځای کې دې ته کیفیت وي هغه وایي چې دې نه موږ نه خبر یو نه په دې ایمان ضروري دی دا خدای ته معلومه ده چې څنګه به کېږي خو زمونږ صرف په دې خبره ایمان دی چې مرګ نه پس عذاب او راحت شته او مړي نه به فرشتې سوال هم کوي څنګه به کوي کوم ځای کې به کوي دې باندې موږ نه یو خبر. دا شرح عقیدت الطحاویہ ابن ابی العز الحنفی لیکي. مخکې ګوره امام عینی الحنفی د هدایه شارح ده د امام صاحب د مذهب لوی کتاب الهدایه دا غي شارح عینی امام عینی آغا په هدایه شرح عینی کې جلد 4 صفحه نمبر 640 کې لیکي د هدایه شرح آغا وی وعذاب القبر ثابت عند اهل السنت والجماعت. سترګې غړوا هغه ګوره داخله په اهل سنت کې هم داخله وي مسلمان خو خود دي چې اهل سنت ورته وي او د نن زمانه ټپر خان ورته سوي اهل سنت نه دیوبند نه خارج اهل سنت هم خارج دي. الکه د اهل سنت ستا کور دی چې ته خلکو باسي یا ته دومره سړی چې ته د اهل سنت نه خلکو باسي ته یې څوک نو. امام عینی دا صرف عوام دوکه کوي الله دې د عوامو ملګری شي الله دې عوام قرآن تکینی چې د مولیانو د دوکونه خبر شي. دا مخلص عوام دا مسلمان عوام چې خپل هر څه په مولیانو قربان کړل خو مولیان بیا هم دوکه کوي او حق ورته نه ښایي. وعذاب القبر ثابت عند اهل السنت والجماعت اهل سنت والجماعت په نسبت باندې عذاب قبر ثابت ده. وان اختلافو فی کیفیته اگر چې اهل سنت په خپل کور کې بیا د قبر په کیفیت کې د عذاب قبر په کیفیت کې ډېر اختلاف لري یعنی سره د اختلاف اهل سنت دي. فقال بعضهم ده وسوي بعضی وی یومن باصل العذاب ويسكت عن الکیفیت. جنا اهل سنت وی چې ایمان براوړل کیږي په اصل د عذاب باندې او کیفیت نه به خاموشي اختیار کیږي کیفیت به نه بیانو چې څنګه د عذاب کم ځای کې ده. لأن الواجب علينا تصديق ما جاء في السنة المشهورة ځکه چې په موږ باندې واجب دي تصدیق صرف د هغو خبرو چې کم په مشهورو روایاتو کې راغلي دي وهو التعذيب بعد الموت او مشهورو روایاتو کې صرف عذاب راغلی دی مرګ نه پس کیفیت یې معلومه رسول الله کیفیتونه نه دي ښودلي چې دې قبر کې به وي یخ قبر کې به وي بدن ته به وي او که بدن مثالي ته به وي تعلق به د بدن څنګه وي دا خو خبرو کې رسول الله ګوتې نه دي والي موږ له دا نه دي بیان کړي لہذا موږ په دې خبرو کې ګوتې نه وه. د هدایه بل شرح ده کفایه علی الهدایه جلد 2 صفحه نمبر 152 کې هغه لیکي. قال بعضهم یؤمن باصل العذاب ويسكت عن الكيفيه. بعض خلق وایي چې په اصل د عذاب به ایمان راوړو او کیفیت نه به خاموش کیږو کیفیت کې به ګوتې نو ته به څه وایي چې د هدایه د مولیان اهل سنت نه خارج دي بس بیا خو په اهل سنت کې یو ته ګاډېږه نور خو پکې څوک هم نشته
علامہ سید نعمان بن سید محمود علوسی بغدادی الحنفی دا د امام علوسی د روح المانی د مصنف زوی دی علامہ سید نعمان نامه ده هغه په خپل کتاب الآیات البینات فی عدم سماع الاموات صفحہ نمبر 118 کی لکھی ولا تنسى توقف الامام الاعظم فی ذالک هغه وایي چې ګلونو هیر در نشي د امام ابو حنیفه توقف په دې مسله کې یعنی امام ابو حنیفه په خپل هم کیفیت کی خبره صرف نفس عذاب قبر قائل دے کیفیت کی گوتے نہ وہی نو هغه هم د اهل سنت نو باسي علامہ نصفی الحنفی عقائد النصفیہ صفحہ نمبر 79 کی لکھی وعذاب القبر حق للكافرین ولبعض عصاة المؤمنین وی عذاب د قبر کافرانو د پاره او ځنو ګناګارانو مؤمنانو د پاره ثابت ده حق ده وتنعیم اهل الطائفه نا وتنعیم اهل الطاعه فی القبر امدارنګي د نیکانو خلقو ته راحت ورکول اغوی له ثواب ورکول اغوی ته خجبند ورکول دا هم حق دی په قبر کې خود څنګه دی بما یعلمه الله ويريده لکه څنګه چې الله په خبر دی واغې اراده لري یعنی موږ نه یو خبر دوی څوي چې منګه بما یعلمه الله ويريده څنګه چې دا الله خو خلا الله ته پته ده بیا دی وی الجار متعلق بالعذاب والتنعیم چې دا جار مجرور چې دی بما یعلمه الله ويريده وی دا د تنعیم او د عذاب سره متعلق دي څه مطلب اشاره الى ان هذا الاعتقاد المجمل كاف واما البحث عن كيفيتها فغير لازم لغموسه ودقته هغه وی چې دا اشاره ده د خبره ته چې دا مجمل عقیده ساتل کافی دي او د دې کیفیت نه بحث کول دا نه لازم دي او نه ضروری دي لغموسه ودقته ځکه چې دا مسله ډیره انتهایی دقیقه ده او ډیره جوهره مسله ده په دې خلک نشي پوهیدای نو ځکه هغه وایي چې دا ضروری خبره نه ده صرف چې عذاب قبر منی کیفیت بیانول ضروری نه دي علامہ نصفی هم داسې دي څومره حواله چې تاسو واورئ دو ټولو دا خبره په ډاګه کړه چې یوه ډله په مسلمانانو کې اهل سنت والجماعت کې هغه ده چې عذاب قبر منی او کیفیت کې د سره خبرې نه وهي کوتې نه وهي او بیا هم په اهل سنت والجماعت کې داخل دي په دې خبره پوه شوې د دې خلکو عقیده څه وه چې صرف مرګ نه پس عذاب او د راحت قایل دي خو کیفیت چې دا عذاب کم ځای کې دی دا روح ته دی او که بدن ته دی څنګه نه دی دې باندې د سره ایمان ضروري نه دی نو که چا دې خبرو کې ګوتې نه والد نفس عذاب منلو کیفیت کې توقف کولو نو مسلمان هم دی اهل سنت والجماعت کې هم داخل دی دویم ګروپ دویمه ډله هغه دا چې هغوی وایي چې بدن عنصري ته د سره عذاب میلاویږي نه بدن عنصري کم یو ته وایي دا زمونږ چې دا کم بدن دی چې دا کم بدن نه سړی مړ شي روح ته وځي او دا کم بدن چې خلک په جنازې اوچت کې خاورو ته وسپاري دې ته بدن عنصري وایي نو دا اهل سنت والجماعت هغه دي چې هغه دې بدن عنصري ته د عذاب قائل وای قائل نه دي داسې وایي د هغوی خیال دا دی چې عذاب او ثواب صرف روح ته ملاوي څه شی وایي عذاب و ثواب دیخوا گورا لکا عذاب و ثواب صرف روح تا ملاویگی مرگ نباد روح د جسد انصری نا وطلے دے او مرگ نباد روح جسد انصری تا نو واپس رازی او نو عام قانون مطابق نه دی بدن سره تعلق لري عام قانون مطابق معجزات د پیغمبرانو کرامات د اولیاء دینه بهر دي اوس که څوک وایي چې یاره پلاني ځای کې خو مرده داسې یا پلاني ځای کې داسې شور اورېدلی شوی یا دلته کچر ټوپ وهلی و هغه د معجزو خبرې دي معجزه خرق عادت ته وایي کاڼی خبرې نه کوي پیغمبر علیه السلام سره معجزه کې خبرې وکړي ته به اوس څه وایي چې ټول کاڼي خبرې کوي لرګی خبرې نه کوي نه جاړي
حنانه غستنه چې وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم استنه خواته خطبه ویل ارستو چې منبر جوړ شاغه و چړل سلګي کولې نو ته بوسې چې ټول لرګي جاړي سلګي کوي امام د نن د پلان کې لرګي سلګي واوري یاره مال خو دې کړکۍ دا وای مال دروازې به دا خبره کوله څوک به دې پاگلخانی ته بوزي نو معلومیږي داسې چې د معجزې خبرې ځان لري نو دغه دویم ګروپ خیال دار چې عذاب او ثواب صرف روح ته ملاويږي مرګ نه بعد جسد انصری ته نه روح واپس راځي نو ور سره تعلق لري د عام قانون مطابق خرق عادت خبره جدا ده البته کله کله د عبرت یا د څه حکمت د پاره خرق عادت جسد انصری باندې کله کله اثار د ژوند ظاهر شي هغه کرامت او معجزه ځان له خبره ده غینه استدلال لکی نو ما ته وی اوله ډله کما چې غوي وی چې عذاب شته د قبر عذاب او راحت شته خو چرته ده کمزې کې ده څنګه ده دا نم بیانو نه په ایمان لرو موږ صرف عذاب قبر ایمان ده او په دې ایمان تفصیل ضرورت نشته اغا علماء حواله مواردي چې مسلمان هم دي اهل سنت کې هم داخل اوس دویمه ډله هغه ده چې هغه وایي چې بدن انصری ته د سره عذاب ملاويږي نه صرف روح ته عذاب ملاويږي عادتا د روح د بدن سره بیا د سره تعلق وینه خرق عادت خبره جدا ده دا هم مسلمانون دي اهل سنت کې داخل دي وګورتنی سه حوالو ته ګوره علامه ابن قیم کتاب الروح صفحه نمبر 63 کې لیکي لكن هؤلاء ينكرون عذاب البدن في البرزخ فقط ويقولون أن الأرواح المنعمة والمعذبة في البرزخ فإذا كان يوم القيامة عذبت الروح والبدن معا وهذا القول قاله طوائف من المسلمين من أهل الكلام والحديث وغيرهم وهو اختيار ابن حزم وابن مرة فهذا القول ليس من الأقوال الثلاثة الشاذة بل هو مضاف إلى قول من يقول بعذاب القبر ويقر بالقيامة ويثبت معاد الأبدان والأرواح علامه ابن قیم د دې خلکو په باره کې وایي چې هؤلاء ينكرون عذاب البدن في البرزخ فقط دا خلک په برزخ کې د بدن د عذاب منکر دي د بدن عذاب نه منکر دي د روح عذاب نه منکر نه دي ويقولون ان الارواح المنعمه والمعذبه في البرزخ وای چې داخلك دا عقیده لري چې په برزخ کې روحونو ته عذابونه او راحتونه ملاويږي بدنونو ته نه ملاويږي فاذا كان يوم القيامه داخلك وای چې کله ورځ د قیامت شي عذبت الروح والبدن معا نو اغینا پس بیا روح او بدن یو ځای ته شي بیا بدواړو ته عذاب ملاويږي خود قیامت نمخ کی عذاب صرف اور صرف چاته ملاویږي روح ته ملاویږي دا د ډېر ډېر قول دی او بیا ابن قیم نور څه وایي وهذا القول قاله طوائف من المسلمين من اهل الكلام والحديث وغيرهم وای دا قول چې صرف روح ته عذاب او ثواب ملاویږي او بدن ته نه ملاویږي په قبر کې وای دا لوی عالم ډیرو ډلو دا قول کړی دی مسلمانان من المسلمین د مسلمانانو نه کافر ورته ونه وي او د نن زمانه دا غل چندې ول مولا هو دا عذاب قبر منکر دی وایي چې صرف روح ته ملاويږي بدن ته د په بدن ته عذاب قبر منکر دی وظالم تاسره د ټاپه کم ځای نه راغله چې په دې خلکو یې لګاوي ستا مولا د ټولو کتابونو پتا نشته جاهله تعالی خو هغه دوکه در کړی دا د الله بنده نو ابن قیم وایي چې دا قول د ډیرو غټو ګروهونو دی چې هغه مسلمان دي او بیا مسلمانانو کې فلاسفه او منطقيان نه دي اهل کلام د عقیده والا اهل حدیث وغيرهم بیا مخکې وایي وهو اختیار ابن حزم و ابن مره وی دا قول ابن حزم غوړه کړی دی ابن مره غوړه کړی دی فهذا القول ليس من الاقوال الثلاثه الشاذه وی دا قول د شاذ اقوال نه هم نه دی مشهور اقوال نه دی بیا وی بل هو مضاف الى قول من يقول بعذاب القبر وی چې دا د حق چا قول دی چې هغه عذاب قبر منکر نه دی منون کی ځکه چې که روح ته د عذاب قبر اقرار کوي خدام اقرار خدای کوي ځکه چې قران او حدیث خو صفات چرته نه دی ویلي چې روح ته بوي بدن ته بني بدن ته بي روح ته بني نه قران کې دا څه شته نه په حدیث کې دا څه صراحت شته
ضعیف روایت کمزوري خبره جدا دي. نو وایي چې دا قول د هغه چا دی چې هغوی د عذاب قبر منکر نه دي، منونکي دي، حالانکه د قبر د بدن د عذاب قائل نه دي، د روح د عذاب قائل دي، خو بیا هم دی ورته وایي چې دا اقرار کوونکي دي. ويقر بالقیامت، وایي چې مسلمان خو ځکه دي چې د عذاب قبر هم قائل دي، اگر که صرف روح ته قائل دي خو بیا هم قائل دي. ويقر بالقیامت، او د قیامت هم قائل دي. ويثبت معاد الابدان والارواح، او دا هم ثابتوي چې روح د قیامت په ورځ باندې با روحونه او بدنونه ټول جمع کیږي او تپوس به کیږي. نو چې د قیامت او د معاد د ارواح او د اجسام قائل دی، نو ته ورته کافر ویلی شي؟ اهل سنت والجماعت نه ایستی شي، دوی ایستی شي ځکه چې دوی سره ټاپه ده. امریکې نه ورته میلاوي او که برطانیې نه ورته میلاوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم طرفه ورته نه ده میلاو. اوس امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کې د دغو خلکو متعلق څه وایي؟ دا خو ابن قیم وایي چې صرف چې څوک د روح د عذاب قبر قائل دي، د بدن نه منکر دي، دا هم مسلمان هم دي، اهل سنت هم دي. امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر جز 4 صفحہ نمبر 161 کی لکھی: هذه الارواح بعد المفارقه تتألم وتلتز الى ان يردها الله تعالى الى الابدان يوم القيامه، فهناك يحصل الالتزاز والتألم للابدان، فهذا قول قال به عالم من الناس. بیا مخکی لکی: فانه مما يؤيد الشرع وينصر الظاهر القرآن ويزيل الشكوك والشبهات عما ورد في كتاب الله من ثواب القبر وعذابه، فوجب المسير إليه. امام رازی رحمه الله وی چې دا خلق وی چې دغه روحونه ورستو د دینا چې د بدن نه وځي، یعنی کله چې روح د بدن نه بهر شي نو دغه روح ته عذاب ملاویږي او دغه روح ته راحت ملاویږي. مطلب دا چې بدن ته نه ملاویږي. د دوی قول دا دی چې کله روح د بدن نه وځي نو دې بدن ته عذاب ملاویږي، نه دې روح ته عذاب ملاویږي او دې ته راحت ملاویږي، بدن ته نه ملاویږي. او څه خو وایي سړی لکه ګوګوانې د سره پوهېږې نه. الا يردها الله الى الابدان يوم القيامه، تر هغه پورې بدن ته عذاب نه ملاویږي چې کله د قیامت په ورځ دا روح بدن ته داخل کی. دینه دا معلومه شوه چې روح بدن ته د قیامت نه مخکې نه داخليږي. د دغو خلکو مذهب او مسلک دا دی، او ورته علما مسلمان هم وایي، اهل سنت والجماعت ورته هم وایي. فهناك يحصل الالتزاز والتعلم للابدان، وایي چې تر څو پورې قیامت نه دی شوی او روح بدن یو ځای ته شوي نه دي، دا څومره عذاب کې نه قبر کې زندگی چې تیریږي، که 100 کاله وي، که 1000 کاله وي، که 100,000 کاله وي، که کروڑ کاله وي، تر قیامت پورې عذاب او ثواب بس صرف اور صرف روح ته ملاویږي، بدن به ترې نه فارغ وي. بیا وایي: فهذا قول قال به عالم من الناس، وی دا داسې قول دی چې دنیا کې لوی مخلوق د دې قائل دی، او ټول مخلوق کافر وي. تا سره ټپه در سره عالم من الناس. بیا مخکې وایي: فإنه مما يؤيد الشرع وينصر ظاهر القرآن، وی دا داسې قول دی چې شریعت تایید هم دې ته حاصل دی او ظاهر د قرآن تایید هم دې قول ته حاصل دی، یعنی دا قرآن سره موافق قول دی. او بیا وایي: ويزيل الشكوك والشبهات عما ورد في كتاب الله من ثواب القبر وعذابه، وایي چې دا دومره ښکلی قول دی چې قرآن او حدیث کې کم شبهات د عذاب قبر په باره کې د خلکو ذهن کې راځي، دې خبرې سره د هغوی ټول شبهات ختمیږي. دا ښه قول دی. نو ځکه وایي: فوجب المسیر الیه، نو پس لازمه ده چې موږ هم دې طرف ته لاړ شو. نو بیا تفسیری کبیر امام رازی ته هم کافر وایي. مخکې ګوره خاتمة المحدثین علامه محمد انور شاه کشمیری دیوبندی رحمت الله علیه، دا خدا سي سړی دی چې دوی کټوله دنیا مسلمان نه ګڼي. نو دیوبند نه خو دوی ډېر لوی شی جوړ کړی دی کنه، فلان دیوبندی نه، پنجپیری دیوبندی نه، لکه دیوبندی خو ابوبکر بھی دیوبندی نہیں، عمر فاروق بھی دیوبندی نہیں، عثمان ذوالنورین بھی دیوبندی نہیں. وہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل دام دیوبندی نہیں.
شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن قیم، شیخ الاسلام ابن کثیر، دا تمامی دنیا لوی لوی اکابر نے یہ بھی دیوبندی نے. نو چې دیوبندی نه شو څه دنیا ورانه شو؟ ته وایې چې دیوبندی نه سبا بریلیان کتاب ولیکي چې فلانه بریلوي نه. نو چې بریلی کېدل څه ضروري دي؟ هلکه دیوبندی کېدل څه ضروري دي؟ هېڅ ضروري نه دي. دیوبند علما حق پرست خلق تیر شوي دي، قربان شم ته نه، زندګیو نه قربان شم، حق و خبرو نه قربان شم. خو د دې دا مطلب نه دی چې څوک دیوبندی نه دی نو هغه کافر دی. 150 سال مخکې دیوبند نه و، دا خلک کافر تیر دي. نو خاتمة المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی فیض الباری دویم جلد 492 صفحه کې لیکي. دا ښه غور سره واورئ. اما اهل السنت والجماعت فلهم فيه قولان، وی چې د عذاب قبر په باره کې د اهل السنت والجماعت دوه قول دي. د چا دي؟ د اهل السنت. دا نه دی ویلي چې یو د اهل السنت ته او دا بل چې دی دا د اهل الپلان دی. د اهل السنت والجماعت دوه قول دي. قیل العذاب للروح فقط، یوا ډله په اهل سنت کې دا وایي چې عذاب صرف روح ته ملاویږي. وقیل علی الروح والجسد معا، او بل ډله وایي چې روح او جسد دواړو ته ملاویږي. بل ډله څه وایي؟ روح هلکه خبرې ته غوږ نه سي جواب راکوي. یوا ډله وایي چې عذاب صرف روح ته ملاویږي، بل ډله وایي چې روح بدن دواړو ته ملاویږي. خودی دواړه اهل سنت والجماعت. اوس با دې متعلق ته سوای چې انور شاه کشمیری هم دیوبندی نه و. بیا وایي ومال الى الاول الحافظ ابن القيم والاقرب عندي هو الثاني، چې دی اول قول ته ابن قیم تللی دی او زما په نزد دویم قول ښه دی. خدای نه دی ویلي چې فلانی د عذاب قبر نه منکر دی یا د اهل سنت نه وتلی دی. انور شاه کشمیری بل حواله وګوره، عارف الشذی. ځکه چې دې قوم ته بیماری ده، د مولیان چې دي دا بیماران دي. دوی ته چې کله وایي چې انور شاه کشمیری فلانی ځای کې، دوی بیا وایي چې هغه کتاب ته انور شاه کشمیری نه دی جی. نو ځکه مونږ وایي چې دا بل کې هم لیکلي دي، وایي چې دا بل هم نه دی. بیا به وایي چې بل کې لیکلي دي، وایي چې دا بل هم. اخر به وایي چې هغه انپړ سړی تېر شوی دی او دوی کتابونه نه دي لیکلي. دوی ته چې کله د یو کتاب حواله ورکړي نو ډېر اسانۍ سره وایي چې هغه د هغه خود نوشت کتاب نه دی. نو مونږ وایي چې زه فیض الباری د دې باره کې مونږ تحقیق یو ځای کې کوو چې فیض الباری څنګه کتاب دی. فیض الباری هغه کتاب دی چې د دې مقدمه مولانا محمد یوسف بنوری رحمه الله لیکلی ده، او دا اقوال چې کوم عالم مرټی رحمه الله نقل کړي گویا کې فیض الباری د درو علماو کتاب دی، او هم د انور شاه کشمیری دی، هم د هغه مرټی دی غالبا، او هم د علامه یوسف بنوری دی. نو علامه انور شاه کشمیری عارف الشذی کی وایي د ترمذی شرح ده جلد 1 صفحه نمبر 355. هغه وایي ثم لاهل سنت قولان، د اهل سنت والجماعت دوه قول دي. قیل ان العذاب للروح فقط، یو ډله وایي چې عذاب صرف روح ته ملاویږي بدن ته نه ملاویږي. وقیل للروح والجسد، او بل ډله دا چې هغه وایي چې روح او جسد دواړو ته ملاویږي، خو دواړه دي اهل سنت. والمشهور الثاني اختاره اکثر شارحي الهدایت وهو المختار، وایي چې دا دویم قول مشهور هم دی او د شارحینو د هدایې هم غوره کړی دی، او دا غوره قول دی چې بدن او روح دواړو ته ملاویږي. خو چې څوک بغیر د بدن نه د روح ول عذاب کوي هغه هم اهل سنت دي. دا نه دی ویلي چې هغه کافر دي. بیا مخکې وایي انصار البدن ذره ذره فی الدنیا، وایي چې کچره دا جسد عنصری ټوکړي ټوکړي شي په دنیا کې، بمبارایو کې، دماکو کې ټوکړي ټوکړي شي. فإن شعور لكل شيء عند جمهور الأمة، دا ټکی یاد ساتئ مخکې و پکار راشي. انور شاه کشمیری وایي فإن شعور لكل شيء عند جمهور الأمة، وایي چې که د بدن ټوکړي ټوکړي وي هم عذاب قبر به ورته ملاویږي، ځکه چې دا بدن روغ موټ کېدل د عذاب دپاره ضروري. ولی؟ وایي چې ځکه چې دا قانون دی د جمهور امت په نسبت باندې چې په کائنات کې هر شی چې دی شی پیژنې، کاڼې، لوټې، لرګې، پاڼه، خاورې، شی دي که نه.
هر شی چې ده دا شعور لري. چې شی لري یعنی که الله دې سیزونو له عذاب او راحت ورکوي نو الله خاورې هم پې پویولی شي، خاورو کې هم شعور شته، د الله په خبرو پوهېږي. مخکې به راشي د دې دلایل. نو چې کله شعور په هر څه شي کې شته نو که بدن ټوکړې ټوکړې وي، روح ورته د سره واپس نشي، هم الله په عذاب قادر دی. وایي چې نه چې که روح ورته واپس نشي که نه چې بیا خو مړ دی، بیا به څنګه عذاب ورکوي؟ بس بیا به موږ ورته ووایو چې تاسو به د خدای قدرت نه منئ. نو دا هغه دویمه ډله ده چې وایي چې اوله ډله کومه وه؟ چاته یاده ده چې اولې ډلې څه ویلي وو؟ اولې ډلې چې روح ته عذاب ملایږي او فتح بنوي بدن. هغه دا وایي چې عذاب قبر حق دی مطلق، ثبوت د عذاب قبر شته، خود سره من کیفیت کې ګوتې نه وهو. او دا دویمه ډله چې ده دا وایي چې عذاب صرف روح ته ملاویږي، بدن ته نه فارغ دی. او انور شاه کشمیری، امام فخر الدین رازی، علامه ابن قیم دا خلک په اهل سنت او په مسلمانانو کې شمار کړي دي. او بیا دام ویلي دي چې که بدن ټوکړې ټوکړې زری زری شي هم عذاب به ورته ملاویږي، ځکه چې جمهور امت ته دې قایل دی چې هر شي کې شعور شته. بس انشاءاللہ ہم دومره کافی دے. نور درس انشاءاللہ صبح 7:30 یا 8 بجے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.